السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د نوین الحق او اظهار الحق نوید د مینوالو دپاره تازه د خوشحالۍ خبر. نوین الحق او اظهار الحق دواړه خر سول. همداسې د راشد خان د مینوالو دپاره هم تازه د خوشحالۍ خبر دی. راشد خان نن په متحده عربي اماراتو کې لومړۍ لوبه ترسره کړه. زبردسته بهترینه لوبه یې د خپلې لوبډلې دپاره ترسره کړه. نوین الحق هم د بنگلادیش پریمیر لیګ د رنګپور رایډرز لوبډلې لخوا واخیستل شو. نوین الحق د وروستۍ درو سیالیو لپاره بنگلادیش ته ورسېدی. نوموړی به د عظمت الله عمرزي او رحمان الله ګربز سره یوځای د رنګپور رایډرز لوبډلې په ګټه ولوبیږي. اظهار الحق نوید هم د استرالیا بیګ باش سیالۍ پای ته ورسولې. دوبۍ ته ورسېدی. په دوبۍ نړیوال شلاورز لیګ کې د دوبۍ کیپټلز له لوري واخیستل شو. راشد خان هم د سویلي افریقا څخه متحده عربي اماراتو ته ورسېدی او نن یې د خپلې لوبډلې دپاره لومړۍ لوبه زبردسته لوبه ترسره کړل. راشد خان په دوبۍ نړیوال لیګ کې د ایم آی امارات لوبډلې لخوا اخیستل شوی دی. د دوبۍ په نړیوال شلاورز لیګ کې نن د ایم آی امارات او دوبۍ کیپټلز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شول. په دغه لوبه کې دوبۍ کیپټلز لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوي 60 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې هدف وټاکي. د ایم آی امارات لپاره بیا راشد خان زبردسته بهترینه بالینګ ترسره کړ. نوموړي په خپله لومړنۍ لوبه کې په 4 اورونو کې 60 منډې ورکړې، 2 مهمې ویکټې یې ترلاسه کړې. همداسې ټرینټ بولټ هم د دوی لپاره 2 ویکټې ترلاسه کړې. براو هم 1 ویکټه ترلاسه کړه. په ضلحق فاروقي بیا په 4 اورونو کې 30 منډې ورکړې، کومه ویکټ یې وانه اخیستل. د ایم آی امارات لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې په 14.4 اورونو کې پوره کړ. دغه لوبه یې په 8 ویکټو سره وګټل. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.